دنیا غوښتل چې هر څه ورڅه واخلي، خو غازي د دې تر څنګ ازادي راوړه. خوست کې د الکوثر فرهنګي ټولنې او ورزشي امریت په همغږۍ د 1404 هجري شمسي کال د اسد میاشتې په 28مه نیټه چې د 1919 کال د اګست له 19 سره سمون لري د افغانستان د خپلواکۍ او 16مه کلیزه په خوست ولایت کې په ځانګړو ورزشي نمایشي پروګرامونو سره ونمنځل شوه. دا مراسم د غازي امان الله خان لخوا د انګریزانو پر وړاندې د خپلواکۍ د اعلان د تاریخي ورځې د یادونې په موخه جوړ شوي وو چې په 1298 هجري شمسي کال کې د راولپنډۍ تړون له لاسلیک سره بشپړه خپلواکي ترلاسه شوه. په دې مراسمو کې د الکوثر فرهنګي ټولنې غړو، ورزشکارانو، مدني فعالانو، ځوانانو او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازو ګډون درلود. ننني مراسم د 120مې ویاړلې ورځې په کلیزې په مناسبت نیول شوي وو چې د الکوثر فرهنګي او فرهنګي ادارې د ورزشي امریت په ګډو همکاریو تېر شوي د کوستي ورزشکارانو لپاره چې په ننني مراسمو کې ورزشکارانو بېلابېل نمایشات ترسره کړل او کوستي ورزشونو ورنه خوند واخیست. د برنامې په اوږدو کې ګډونوالو او ویناوالو په یوه خوله د ازادۍ د ساتنې او د هیواد د ځان بسیانې پر اهمیت ټینګار وکړ. دوی وویل د خپلواکۍ ساتنه یوازې په جګړه نه بلکې د علم، اقتصاد او ټولنیز پرمختګ له لارې ممکنه ده. موږ باید خپل ځوانان داسې وروزو چې د هیواد اقتصادي او فرهنګي پرمختګ ته وده ورکړي. چې یو هیواد چې استقلالیت ترلاسه کوي د خپلو قربانیو او انسان په توسط باندې به خپلواکي او د دغه خپلواکۍ له برکته به دغه هیواد پرمختګ سره اوسنیو بنسټونو، مؤسساتو او د افغانستان له اوسني نظام څخه مو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلي کړي او بېلابېل رغنده کارونه ترسره کړي تر څو افغانستان د نړۍ له هېوادونو سره سیال پاتې شي او د نړۍ له هېوادونو سره د سیالۍ ډګر کې په ښه شان سره مزل وکړي. ستاسو ټول په تعلیم کې کوشش وکړئ چې د خپله وطن ساتنه وکړو او د خپله د ناموس د خاورې حفاظت وکړو. ټول مسلمانانو او ټول انسانیت دغه د خپلواکۍ مناسبت باندې ټولو ته مبارکي وایم. ټولو دې مبارک. دغه مراسم د ملي یووالي او د خپلواکۍ د ارزښتونو د بیا راژوندي کولو لپاره یو مهم ګام و. د ورزشي نمایشي پروګرامونو له لارې د ځوانانو وړتیاوې وښودل شوې او د هیواد د پرمختګ او ځان بسیانې لپاره د هغوی رول وستایل شو. ګډونوالو ژمنه وکړه چې د خپلواکۍ د ساتنې او د هیواد د آبادۍ لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. له ازادۍ نه څوک خبر هم نه و چې واخیستې یو افغان ازادي. چې موږ آزاد شو نو هر څوک آزاد شو، چې موږ آزاد شو نو هر څوک آزاد شو. هر چا غوښتله د ایمان ازادي. دا چې زمونږ خوا کې غړمبېږي د غلام غلام و، زمونږ نه وروسته د اخیسته پاکستان ازادي.